الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت منذ حاضرين أو أوردنكو دا آیت مبارک چکم اولوستیشو اللہ جل شانہ دا آیت مبارک کی فرمائی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، او منگا ندل اگلی حسی او رسول مگر دا دی دا پارا چی دا اغا اطاعت اکلی شی دا اللہ تعالی حکم سر. دا ہر پیغمبر دا رالی گلو دا اغا دا بعثت دا غد نبوت او دا رسالت مقصد دا دی چې دا غد خلق اطاعتو کی. رسولان علیهم السلام چې سمرم راغلی دی الله تعالی دی دا پارا را لګلی دی چې خلق دی دا دی اطاعتو کی، دا دی تابعداری دیو کی، دا دی تعلیمات خپل کی، دا دی اغا عقاید و نظریات اغا مبارک تعلیمات دا غی مطابق دی جوان تیری دغه ته اطاعت ویل کیږي. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك، او کچره دا خلق چې کله دی په ځان باندې زیاتې وکړو دی تا ته راغلی وي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته الله تعالی فرمایي دا خلق چې کله دی په ځان زیاتې وکړو ګناهونه وکړو خپل پروردگار خفه کو کچره دینا پس دی تا تا راغلی وی جاؤوکا ستا دربار کې دی حاضری کړی وی فاستغفر الله نو دی دا الله تعالی نه بخنه طلب کړی وی تا تا راغلی وی ستا دربار کې حاضری کړی وی او دا الله تعالی نه د خپل ګناهونو معافی غوښته وی. واستغفر لهم الرسول او بخنه غوښته وی د دی د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په خپل استغفار کړي وستا په دربار کې د الله نه د خپل ګناهونو معافی غوښته وی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دی د پاره د الله تعالی نه بخشش غوښته وی لوجد الله توابا رحیما، خامخا ضرور بدای مندل والله تعالی ډیر توبه قبلون کې او همیشه رحم کوون کې. یعنی رسولان علیهم السلام هغه الله تعالی دې د پاره را لېږي چې خلق دې د هغه پیروي وکړي، د هغه د مخالفت نه دې ځان وساتي او اطاعت دې وکړي، د هغه د حکم پابندي دې وکړي، تعمیل ارشاد دې وکړي. او باقی چې کوم خلکو په ځان زیاتې وکړو ځان سره زیاتې وکړو
په بل که چا ظلم کړي دام ځان سره زیاتې کول ځکه د ظالمانو په فهرست کې ځان راوستل دي نو دا قسم ځان سره زیاتې کوي چې دا څوک په بل ظلم کوي او یو سړی کفر او شرک کړي دا دې ځان سره زیاتې کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د چا څه احسان دی که دا خلک ایمان راوړي خپله فایده ده او که ایمان نه راوړي خپل نقصان دی رسولان علیهم السلام هغه د دې د کفر ذمہوار نه دي که څوک کفر کوي او شرک کوي او ناروا کوي نو پیغمبر ته خدای دا نه وایي چې دا خلک اولې داسې کوي ځکه هغه مبارک وما علینا الا البلاغ دغه مقصد چې په مونږ نور ذمہواری نشته ده زمونږ ذمہواری دا ده چې د الله تعالی پیغام وضاحت سره خلکو ته ورسو اوس خلک دا پیغام مانی که نه مانی دا د هغې خپله فایده او نقصان څوک مانی ګټه ده څوک نه مانی خپل تاوان دی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم او کچره دغه خلک دا چې په ځان زیاتې کړي دي کچره دی تا ته راغلی وي جاءوکا اے حبیبه صلی الله علیه وسلم دی خلکو ځان باندې زیاتې وکړو نو چې د خپل زیاتی اعتراف کړي وي غلطی مو کړي د اوس معافي غواړو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تر راغلی وي او الته د الله تعالی نه د خپل ګناهونو معافي غوښته وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دې لپاره د الله تعالی نه بخشش غوښته وي نو لوجد الله توابا رحیما خامخا ضرور به دی مونږ والله تعالی توبه قبلون کې رحم کوون کې دی ته به د نجات لاره ملو شوی و دی به خلاص شوی و دربار رسالت ته حاضرې سره به د دی ګناه معاف شوی و خدای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور تراتک داغه په دربار کې حاضری داغه مبارک غلامی اختیارول داغه نه دی خپل ځانونه ډیر لوی غني دی وای چې مونږ هم سيو نو چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د در غلامی نه اختیاري او داغه دربار ته ناراضي او داغه مبارک نه معافي نه غواړي د الله تعالی نه معافي نه غواړي نو د داسې خلکو توبه به کم ځای قبليږي او څوک به بیا په دې باندې رحم وکړي چې الله په رحم ونکړي دغه جاو کټکه چې تا ترال اے د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم او دای معافی غوښته وي او تام دای د پاره معافی غوښته وي نو بیا به الله د دې توبه قبول کړي وا او الله رحم کوونکی دی خو چې څوک رانل تاسو سره نسبت قائم نکو ستا غلامی اختیار نکا ستا کلمه او نوې ستا دین قبول نکو هغه خلکو د پاره چرته نجات نو دغه دربار رسالت ته حاضری الته مدینه منوره ته تک دام دی او چې اوسړې دلته دی او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق ژوند تیری ځان باندې زیاتیو کی ګناهونه تیوشي او بیا راشي چیرې زما د دې ګناه حل چې د شریعت څخه خودل دي د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې زما د دې مشکل سهل دي څه طریقه خدای او رسول خي چې زه هغه طریقه اختیار کم چې خدای ماته معافي وکي نو دام داسې شو چې د رجوع کا دربار رسالت ته او احکام د رب العالمین ته کوم خلکو ته چې هغه سعادت نصیب شي د مدینه منوره د حاضره مخکې جمعه باندې دغه تذکره او فضائل د مدینه منوره دربار رسالت ته حاضری هغه دغه د دې آیت مبارک کې چې الله تعالی ذکر کړی دی موږ دغه تذکره وکا اوس دغه حاضری دربار رسالت ته دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه ظاهری حیات هغه پورې خاص نه ده چې وسړی وای چې د پیغمبر علی السلام هغه ژوند مبارک چې پای کې کڅوک التراتل او د الله نه معافي غوښتا او پیغمبر علی السلام د هغه لپاره معافي غوښتا نو الله په هغه رحم کولو او اوس کیسه ختمه ده نه کیسه نه ده ختمه
الله تعالی حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک تا او ټولو پیغمبرانو ته حیات ورکړه دی، حیات النبی صلی الله علیه وسلم. دا د اهل سنت و جماعت اتفاقی مسله ده چې پیغمبران علیهم السلام هغه چې اگر چې د دنیا نه تشریف وړي دي ای وفات شوی دي، لیکن هغه ته الله تعالی داسې حیات ورکړه دی چې زمونږ دا حیات هغه ته نه رسي. ان کو موت آنی ہے مگر آنی ہے، پیغمبرانو ته مرګ راځي خدا یو آن د پاره هغه ته مرګ راځي. ان کو موت آنی ہے مگر آنی ہے، د یو آن مرګ دی، بس هغه د مرګ او هغه د موت هغه اطلاق باغی باندې وشي چې پیغمبر مبارک وفات شو او د دنیا نه تشریف یوړ. دا مطلب نه دی چې د نور خلکو د مرګ په شانته هغه مړ شو او چې څنګه نور خلکو سره معامله کیږي داسې به اوس دای سره هم کیږي. کلمه چې مسلمان وای نو داسې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله، د الله پاک نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشتا. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی، داسې څوک نه وای چې هغه د الله تعالی رسول او اوسم هغه مبارک زمونږه رسول دی، زمونږ غمخوار دی، زمونږ شفیع دی او هغه رحمت للعالمین دی صلی الله علیه وسلم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه فرمای مولانا زکریا سے فضائل حج کې دا غي تذکرہ فرمایلی دا چې یو باندې چې رالو د باندې یو اوسیدونکو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د وفات مبارک نه پس چې رالو قبر شریف سره نو چې یا الله تا په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کلام نازل کړی دی، وحی دی وتعالى لګلې د زمونږ په غیبه ایمان دی. په هغه قرآن شریف کې خدای تا فرمایلی دی چې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. خدای تا فرمایلی دی او مونږ اوریدلی دی او زمونږ په ایمان دی چې کدی خلکو چې چا په ځان زیاتې کړي دی دیتا تراغلې وي او تا د دې د پاره د الله نه معافي غوښته وي او دې د الله نه معافي غوښته وي ستا په دربار کې، نو الله ډېر توبه قبلون کې د رحم کوون کې دی. نو ما په خپل ځان باندې زیاتې کړې دي، ما نه په خپل ژوندۍ کې ډېر ګناهونه شوي دي. یا الله ستا د حبیب صلی الله علیه وسلم دربار ته راغلی ما او په دې دربار رسالت کې زه د خپل ګناهونو اعتراف کوم، تا نه خدای د خپل ګناهونو معافي غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته درخواست پیش کوم چې دې مبارک زما لپاره د الله نه بخښنه وغواړي. دی اوه او را پریوتو وفات شو. دی دوران کې د قبر شریف نه आवाज رالو چې انه قد غفر لك، فنودي من القبر انه قد غفر لك. د قبر شریف نه आवाज وته شو یقینا تا تبخنه شو. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفات نه پس واقعات. احمد کبیر رفاعی رحمت الله علیه اغرالو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک روزه مطهره ته مخامخ ادریدو او في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. ويجزل يوم ايد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم زما روح براتلو او استاد دې مبارک آستانه درشل به خولوله، دا مبارک اسمکه به خولوله د مسجد نبوي او د مدینه منوره. اوس ز جسم له حاصل راغله مخکې به روح راتلو او دلته به حاضری کوله. دا دل د جسم او د بدن نمبر دی، زه خپل راغله ما جسم سره راغله. نفمدد يمينك كي تحظى بها شفتي. اے دا الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک دی را بهر کې چې زما دا شونډې د هغه خوند والی
نو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم لاس مبارک قبر شریف نه رابار شو او د خوش قسمت احمد کبیر رفاعی غخکل کو. او دغه وخت کې مولانا زکریا صاحب لیکي چې د 90,000 نه زیات خلک په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې موجود او هغوی ټولو دا منظر وکتو. ابن ثابت رحمت الله علیه بارک زکریا صاحب لیکي چې دی به اوسېدو په مکه شریفه کې او بیا به د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سلام تتلو مدینه منورې ته او بیا بیمار شو، د بیماری د وجه نه نشو تلی. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک و ته په خوب کې تشریف راوړو او ته فرمایي چې ابن ثابته نور کله به ته راتلې زمونږ ملاقات ته، اوس د بیماری د وجه نه ته نشوې راتلې، نو زه ستا ملاقات ته رالم. د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه هغه سره چې خلکو ظلمونه را شروع او ظلمونه انتها ته ورسېدل او دی په خپل کور کې محاصره کو. نو صحابي د حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله عنه هغه فرمایي چې زه لاړم د حضرت عثمان رضی الله عنه ملاقات او خلک د چاپیرو کور محاصره ظالمانو په زیاتې کولو. زه چې ورالم زه ولیدم نو ماته وایي چې وروره په خیر راغلې، ښه دی وکړه چې راغلې. او بیا وفرمایل چې دغه کړکۍ کې د دواړو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه وسلم هغې سره مې ملاقات وشو او ماته وایي چې دې خلکو محاصره کړې وایي. ما ورته وایي چې اوجي وایي بیا راته وفرمایل چې ته تږې تا ته اوبه هم نه درکوي. نو ما ورته وایي چې او یا رسول الله اوبې را باندې بندې کړي دي. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ما ته اوبه راکړې، هغه اوبه ما وڅکلې. هغه اوبه چې ما وڅکلې د هغې هغه یخوالی زما په سینه کې هم محسوسېږي او زما په شا کې هم د هغې هغه یخوالی ما ته اوس هم محسوسېږي. بیا حضرت عثمان رضی الله عنه هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ما ته فرمایل که ستا خوښی د دې خلکو په مقابله کې به ستا امداد وکړو، هغه ظاهري امداد، او که دې خوښی چې ماښام روژه ماتې ته مونږ ته راشي او مونږ سره روژه ماته کې څنګه دې خوښه ده؟ وایي ما ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو سره ملاقات وکړم او تاسو سره روژه ماته کړم هغه مې خوښه ده. بیا په هغه ورځ باندې حضرت عثمان رضی الله عنه شهید شو. دارنګ یو بزرگ دی ابن جلا دا غنوم دی، مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم کې دی او خوږې شوی دی، خوب ویني رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره ملاقات کی. دی ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خوږ یم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته یو روټۍ ورک، د په هغه روټۍ باندې شروع کړه، نیمه یې وخوړه نیمه پاتې شوه، چې بیا سترګې وغوړېدې نو نیمه ډوډۍ په لاس کې نیولې وه. دارنګې یو بزرگ دی احمد ابن محمد صوفی رحمت الله علیه، د هغه باره کې لیکي وایي چې دی رالو حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته مدینې منورې ته. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته خوب کې فرمایي چې رالې، نو مې ورته واغشتو. دی ورته وایي چې اوجي حاضر شم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته دی بزرگ وی یا رسول الله زه خوږ یم، زه ستاسو میلمه یم او د ډېرو ورځو نه زه وږ یم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل چې لپه ونیسه. وایي ما ورته لاسونه دواړه ونیوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته درهمونه پیسې اشرفې دی راته په لاسو کې واچولې، زما هغه لپه ډکه شوه. زه چې کله بیدار شم وایي لاسونه دواړه مې د پیسو نه ډکو. دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا هغه وصال مبارک نه پس واقعات. معلومه دا شوه چې څوک هلته ځي دې عقیدې سره دې ځي
چې مونږ د یو ژوندي پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم د هغه امتیان یو، د آقا علیه السلام سلام ته راغلی یو، او د آقا علیه السلام په بلاوا باندې راغلی یو، د الله تعالی په فضل باندې راغلی یو. دی چې څوک نه غواړي هغه نشي راتلی، او بیا د عاجزۍ سره خپل سلام پیش کوي، چا ورته ویلي د هغې سلامونه دې پیش کوي، دعاګانې دې کوي، د شفاعت درخواست دې پیش کوي، ځان دپاره، د خپلو اقرباو دپاره، عزیزانو دوستانو دپاره، او دا عقیده دې ساتي چې زه سلام پیش کوم نو آقا علیه السلام زما دا سلام دا اوري. او ډیر خوش قسمت خلک داسي چې هغه باقاعده ووري چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د طرف نه وته ویل چې وعلیک السلام، چې څوک سلام پیش کوي پیغمبر علیه السلام وته فرمایي وعلیک السلام، پتا دې سلام. والله تعالی دې دغه مبارک لمحات زمونږ استاسو بار بار د ډیر ادب سره نصیب کی. هغه موقع دی الله تعالی بار بار زمونږ په ژوند کې راولي چې مونږ عاجزان غلامان د خپل آقا علیه السلام په دربار کې حاضری وکړو، هغه مبارک ته خپل عاجزانه سلامونه پیش کو، او الله تعالی دې موږ ټولو ته د ادب توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.